لغمان کې د افغانستان کرکټ بورډ په مالی لګښت د کرکټ لوبغالي لپاره د چمن جوړونې اکاډمۍ سا او سولري سیستم چارې د 6 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرکټ بورډ د انجنیري څانګې مسؤل انجنیر ممتاز عمرزی وایي په یاد لوبغالي او اکادمۍ د لمریزې برېښنا د شمسي په سیستم باندې د برمو ټول 6 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات بیا وویل چې د لغمان لوبغالی به په لنډه موده کې د کورنیو سترو سیالیو لپاره آماده شي. دغه د میدان له خیره جوړ شو، اکاډمي هم جوړه شوه. مونږ دې ته هم هیله لرو چې د کلب لیول سیالۍ چې د ولایت په کچه کېږي له هغې ورهخوا د کورني کرکټ چې کوم نورې کومې سترې سیالۍ دي هغه به هم انشاءالله یو ورځ په همدغه لغمان کرکټ لوبغالي باندې کېږي. په دې ولایت کې د کرکټ ادارې امیر جمیل ستانکزي بیا وویل چې د یاد لوبغالي په جوړېدو د دې ولایت د کرکټرانو ستره هیله پوره شوه. لغمان هر لوبغاړی، هر ځوان، هر وګړی د دغې ورځې په ارمان و چې نن د افغانستان کرکټ بورډ چې ما سره الفاظ نشته ترې مننه وکړم چې په لغمان کې یو ګراوند او معیاري اکیډمي جوړه شي. بل ورته د دې ولایت کرکټرانو او د کرکټ مبصرینو د کرکټ په برخه کې د لغمان لپاره یو ستره لاسته راوړنه وبلله. دینه مخکې د لغمان کرکټ کې د یو معیاري اکاډمي د یو معیاري ګراوند نو زمونږ طبعا د ستونزو سره مخ وو. نو که موږ او تاسې شخصا زه درته وایم موږ په لاندې یو لوکل ګراوند لرو، نو هلته زه بارها ژوبل شوی یم، فیلډینګ کې لګېدلی یم. د کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوو چې دلته ښه ټورنمنټونه مخته واچوي، ښه لوبغاړي راولېږي تر څو د جونیئر هلکانو سره پراکټیس وکړي او د هلکان تشویق سي. رحمان رحیم ډیر زیات خوشاله یم چې نن د لغمان ولایت لوبغالی او د روزنځي افتتاح وشوه. دا د لغمان لپاره په ټوله کې د افغانستان لپاره یو غټه او ستره خبره وه. د یادونې ده چې د یاد لوبغالي د جوړېدو چارې په 2014 کال کې شروع شوې وې، مګر د ځینو ستونزو او تحولاتو له امله یې چارې ټکنۍ وې، خو اوس د کرکټ بورډ په هڅو تکمیل شوې.